د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نعمت الله نایل نن را سره په خپرونه کې عبدالله پهلوان احمدزی میلمنه چې دنه به د حجامې په اړه پوښتنه کوو. سلامونه پهلوان احمدزی صاحب، په خپرونه کې درته ښه راغلاست وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. مننه، خیر اوسئ چې دا قیمتي وخت کې موږ ته راغلی او له موږ څخه دغه پوښتنه کوئ. عبدالله پهلوان احمدزی یم، د لوګر ولایت د مرکز اوسېدونکی او په لوګر ولایت کې د حجامې خدمات تر تقریبا 5 کالونه راهیسې پر مخ وړم. مننه پهلوان صاحب، که په ټولو کې راته ووایئ چې لومړۍ زده کړې مو له کوم ځای نه او په کوم کال شروع کړلې؟ د ما په خیال د انګلیسي 2001 کال و چې اول صنف مې په هغه کال کې شروع کړی. په 2012 کې له 12 نه خلاص شوی یم چې په پاکستان صوابۍ کې هلته موږ مهاجر وو، هلته مې دا زده کړې کړې. بیا چې راغلو د حجامې په اړه مې دلته درسونه ویلي دي په کابل کې چې یو څه آنلاین و، یو څه عملي و. او تر هغه نه وروسته په 2019 د اولې میاشتې په 20 تاریخ له درس څخه خلاص شو او هغه نه تر اوسه پورې چې 2024 کال هم تر نیمایي رسېدلی د حجامې په د مسلک کې خدمت کوو او روزانه د خلکو خدمت کې لګیا. پهلوان صاحب، که راته ووایي د خوښې پوهنځی مو کومه وه؟ مننه. د خوښې پوهنځی خو مې د کانکور امتحان مې ورکړ، حقوق او سیاسي علوم مې انتخاب کړي وو. هغه وخت کې لږ د وطن حالات سره ترنګلي وو. بیا د کورنۍ په خوښه زه حقوق او سیاسي علومو ته پرې نښودم چې په 1200 نفرو کې 38 نمبر راغلی وم، کامیاب وم. پرې نښودم. یو څو ورځې مې خفګان هم کړی، خپل کور سره مې د خفګان هغه د ارتباط مې قطع کړی، یو 10 ورځې. بیا چې کله هغه مجبوریتونه ماته معلوم سو، زه هم له هغه خپل هدف نه تیر سوم. بیا هغه نه وروسته هم دغه د طبابت برخې ته راګام کړه چې نور وخت راشکه تیر سوی او دغه د حجامې یو 2 کلن کورس مې وکړ. دا مې تر ټولو ځان ته ښه وبولو. مننه پهلوان صاحب، که لیدونکو ته ووایئ چې د حجامې مثلا په کوم وخت کې حجامه ترسره کیږي او په کوم وخت کې باید ترسره نه سي؟ بیا به وروسته په پوښتنو کې درنه پوښتو چې مثلا څه تاوانونه لري، څه ګټې لري. مننه، خیر اوسې. دغه حجامه چې ده د مخکې د محمد صلی الله علیه وسلم له وخت نه مخکې دا یو کفري رواج و. کله چې بیا محمد صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه اسمان ته خوت، چې هر اسمان نه به تېرېده، بیا به ملایکو ورته ویلې چې یا رسول الله علیک بالحجامه، چې یا رسول الله حجامه وکړه. و اسمانونه تیر سو، کله بیرته سي دنیا ته راغی، د اصحابانو منځ کې ناستو. بیا وحی ورته وسوه د الله پاک لخوا د جبرائیل علیه السلام په واسطه چې ته خپل امت ته ووایه چې بغیر له مرګ نه د هر مرض لپاره حجامه وکړئ. حجامې ته په پښتو کې کلیوال خلک څوک ورته ښکر وایي، څوک ورته کدو وایي. د حجامه نوم یې عربي ده، په انګلیش کې کپینګ تراپي ورته وایي، چې له اسلامي ملکو نه اوس په کفري ملکو کې ډېر رواج ده. او یو وخت وه چې دا به مسلکي خلک نه وو، عام خلکو کوله، یو له بل سره به شاګرد کېدل، له هغو به زده کېده. بیا دې نه یو څه مرضونه پیدا سو چې په ټولنه کې حجامه بنده سوه. د دې هغه وسایل ډسپوزیبل وسایل دي، یک بار مصرف، هغه رسیدګي نه کېده یا هغه نه جوړېدل، دوی ته نه پیدا کېده. نو په دې ټولنه کې دې نه مرضونه پیدا سو. بیا یو څه وخت لپاره حجامه بنده وه. بعد له هغه نه دې ته یوه اتحادیه جوړه سوه، د ترکیه، د ایران، د هندوستان او د چین په منځګړیتوب. بیا چین دا ذمهواري په غاړه واخیسته چې ټولې دنیا ته د حجامې د وسایلو سپلای زه کوم. اوس یې ټولې دنیا ته یک بار مصرف جوړوي. کار څوک غواړي یک بار مصرف یې جوړولی، یک بار مصرف جوړېږي، هغو ته رسیدګي هم کېږي، په اسانه ورته پیدا کېږي. او چې یک بار مصرف استعمال کړي، د ده د صحت او د بل د صحت ډېر خیر ده. د حجامې مثلا په کوم وخت کې باید په کومه ورځ ترسره سي هغه راته ووایي، او په کومه ورځ باید ترسره نه سي که دا راته ووایي؟ مننه. حجامه سنت طریقه ده، هر وخت کېدلی سي. یو د عرفات په ورځ، کله چې عرفات په هغه ورځ حجامه نه کېږي. نور حجامه 2 رقمه ده، چې یو ته کلینیکل وایي، یو ته سنت وایي. کلینیکل هغه ده چې یو څوک مریض حجامه کوي، هر ورځ کوی سي، حتی که د جمعې ورځ وي کوی سي، په روزه کې هم کېږي. خو د سنت طریقې په خاطر که څوک حجامه کوي، څه مشکل نه لري او حجامه کوي، هغه باید د اسلامي میاشتې 18 19 او 21 تاریخ باندې حجامه وکړي. د نورو ورځو نه 80 درجې اضافه ثواب هم لري او د صحت لپاره ډېره ښه ده. که په لنډه کې راته ووایي د ویډیو په آخر کې د لیدونکو ته څه پیغام لري؟ لیدونکو ته او هیوادوالو ته فی الحال افغانستان یا
هر چیرته په ټوله دنیا کې مشکلات شته د کورونا د تېرېدو نه وروسته ټولو دنیا له مشکلاتو سره مخ ده خو هر ځوان له 15 کلنۍ نه تر 25 کلنۍ پورې باید یو مسلک زده کړي تعلیم سره سره چې هره برخه کې یو مسلک هم باید زده کړي او مسلک یې داسې نه وي چې یو چا پورې تړاو ولري باید د خدمت په هکله کله چې ته خدمت اول وګڼې دولت الله پاک په خپله درکوي کله دې که دولت اول وګاڼه ځان ته چې زه به دولت ګټم هغلته بیا تا نه خدمت نه کېږي نه به دولت وي نه به خدمت وي خدمت به اول کوو دولت الله پاک ورکوي هېڅوک هم له لوږې نه دي مړه سوي خدمت ته زور ورکوي نور رزق ورکول والا الله دا نننۍ خپرونه له عبدالله پهلوان احمدزي سره خدای دې وکړي هېوادوالو چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي تر بلې ویډیو چې زه بیا ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم ما نعمت الله نایل ته اجازه راکوي د لوی الله فامان